د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتابونه مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یو پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس ته کتاب پرانیزئ. جیم د نن سبق یا لوست دی. دا جیم ده. هو شاباس، جیم هم د پښتو په تورو کې یو توری دی چې د نن په درس کې وایو. ودې لید؟ آفرین، دا جیم ده. دا دوه سره غشي چې ورسره دي دا راښیي چې جیم د کیڼ لور څخه پیل ښي لور ته لیکل کیږي. ګورئ، د جیم ترڅنګ په ټکو ټکو جیم لیکل شوی. پام خو مه دی چې په سر کې د سره رنګ ټکی ښودل شوی. دا د دې لپاره چې د جیم لیکل له دغه ځایه څخه پیل یا شروع کیږي. شاباس، د جیم پیل له همدغه ځایه څخه وکړئ. جیم، د جیم شکل او د جیم نوم دې وپېژانده. اوس نو د جیم په غږ خبرې کوو. د جیم غږ څه دی؟ جا. جا د جیم غږ دی. ګوره، جا د جارو د کلمې په سر کې د لیکل شوي جیم غږ دی، لکه جارو. ته ووایه. جا جارو. شاباس، بیا ووایه. جا جارو. د جالبان د کلمې په سر کې هم جیم لیکل شوی چې غږ یې جا دی. جیم به داسې جیم لیکي، خو لولې به یې جا، لکه جالوان. ښه، ته اوس داسې نومونه ووایه چې د جیم توری په سر کې راشي. جا جومات. جا جامې. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دا بې رنګه جارو رنګوو. پوهېږئ دا یې ولې رسم کړی؟ دا یې ځکه رسم کړی چې د جارو په کلمه کې د جیم توری راغلی. دا جارو ده. دلته د جارو په کلمه کې یو ځل د جیم توری چې الف ورسره ګډ راغلی. ګورئ، دلته هم جارو لیکل شوی، خو فرق یې دا دی چې دلته ټول توري منځ خالي راغلي دي. د جارو په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. دا د دې لپاره دی چې دا هر منځ خالي جارو رنګ کړئ. د جیم په سر کې، د ری په سر کې، د واو په سر کې. راځئ چې رنګ یې کړو چې د جارو لیکل مو ښه په ذهن کې کینی. آفرین، ښه ورته پام وکړئ. په همدغه رنګ یې رنګه کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه جارو رنګوو. له دې ټکي پیل کوو، جارو ته رنګ ورکوو. شاباس، جارو ته ښه رنګ ورکړه. ډېر ښه، موږ جارو رنګوو. جارو ښه رنګ کړه. اوس راځو اولنی کتار ته چې په ښی خوا کې او ترڅنګ یې
څو ځایه منځخالي د جیم توری لیکل شوی دی، خو ګورئ د هر منځخالي جیم په سر کې سور ټکی ایښودل شوی دی. دا د دې لپاره دی چې دا هر منځخالي جیم په سره رنګ کړئ. ډېر ښه، موږ د جیم لیکل زده کوو. موږ جیم لیکو. د جیم لیکل زده کوو. ګورئ دا د جارو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د جارو کلمه لیکل شوې ده. د جارو په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. دا د دې لپاره دی چې دا هر منځخالي جارو رنګ کړئ. آفرین، جارو هم دغه شان لیکل کیږي. ډېر ښه، د جارو لیکل زده کړئ. شاباس، جارو ولیکئ. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د جیم توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ جیم پر سر جیم لیکل زده کړو. ډېر ښه، جیم دغه شان لیکل کیږي. موږ جیم لیکو. د جیم لیکل زده کوو. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د جارو کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د جارو د هرې یوې سپینې کلمې پر سر په سپین رنګ جارو ولیکو. ډېر ښه، جارو لیکو. آفرین، د جارو لیکل زده کوو. شاباس، جارو دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په ښي خوا کې د جیم کتار دی او په کیڼه خوا کې د جارو د کلمو کتار دی. دا یو جیم تور دی. دا نور ټول خړ دي. دا هر یو جیم رنګوو چې د جیم لیکل مو ښه په ذهن کې کینی. ډېر ښه، جیم دغه شان لیکل کیږي. موږ جیم لیکو. د جیم لیکل زده کوو. ګورئ دلته په سر کې د جارو کلمه په تور رنګ لیکل شوې ده. معنا دا چې د جارو د هره یوه په خړ رنګ
لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. ډېر ښه، جارو دغه شان لیکل کیږي. د جارو لیکل زده کوو. جارو دغه شان لیکو. ډېر ښه. اوس نو چې سور چوکاټ پای ته ورسید نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. ګورئ دلته په ښي خوا کې څو ځله د جیم توری په ټکو ټکو لیکل شوی دی او په کیڼه خوا کې د جارو د کلمو کتار دی. راځئ چې دا هر یو جیم او دا هر یوه د جارو کلمه رنګ کړو. ډېر ښه، جیم دغه شان لیکل کیږي. موږ جیم لیکو. جیم لیکل زده کوو. آفرین، جارو دغه شان لیکل کیږي. د جارو لیکل زده کوو. شاباس، جارو لیکو. اوس نو راځو لاندې خړبخون چوکاټ ته. ګورئ اوس نو د تمرین وخت دی. تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ جیم لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د جیم توری لیکو چې د جیم لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، جیم دغه شان لیکل کیږي. موږ جیم لیکو. د جیم لیکل زده کوو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې په تور رنګ جارو لیکل شوی دی. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د جارو کلمه ولیکو چې د جارو لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، جارو دغسې لیکل کیږي. د جارو لیکل زده کوو. شاباس، جارو لیکو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟
د ج تورې چې نوم یې جیم او داسې لیکل کیږي او د جارو کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.